السلام علیکم دې خیر کلاری ده سلامونه ونې کې هلي ټول افغانانو ته افغانان ورونو دا وخت موږ راغلي وو لندن ته سیف ته راشي لندن ته راغلي وو د افغانستان دپاره دا د پارلمان دی که نه د برطانیه پارلمان دلته امپینو سره وکیلانو سره زموږ ناسته وه ګوره یو خبره کوو چې نه موږ د طالب خبره او نه د مقاومت خبره د ولس غږ دپاره موږ دلته راغلي وو همداسې ده که نه چې زموږ دا 15 کاله ولسونه زموږ ځورول کېږي زموږ په هلته دې پابندیانې لګولي دي بندیزونه یې لګولي دي او موږ نه غواړو چې زموږ په افغانستان کې نور جنګ وشي موږ غواړو چې څنګه نور دنیا کې په سوله فضا کې خلک ژوند کوي موږ همداسې غواړو د جنګ موږ بالکل نه طرفدار یو نه په افغانستان کې پس د دې نه نظام د جنګ د لارې بدلول نه دي پکار نو موږ راغلي وو دلته الحمدلله ډېر افغانانو دلته هم دغه اواز ټولو دغه ته ورسو خو موږ یو خبره کوو چې عجیبه افسوس موږ ته د BBC وانې راځي د BBC نه ده ټول عمر شیطانت کړی خو چې د افغانانو د اتفاق خبرې ولا کې یو ورځ هم راغلي یو ورځ هم نه دا BBC موږ ونه لیدی نن کې ټول پکې پښتانه کار کوي نو دغه د ولس غږ دی دغه بدرګه کوي او په دې وانې زموږ دلته د امپیانو سره خبرې وشي آینده کې به انشاءالله موږ جاري ساتو چې د افغانستان سره کومک وشي افغانستان کې کومې پروژې دي سړکونه هر شی چې وي باید هغه پروژې ټولې عملي شي نو میراث صاحب خدای دې دلته موجود دی او دی به خپل هم څه خبرې نه ته وکیل یې زه خو وکیل نه یم نو دا دلته الحمدلله ټول افغانان دلته راغلي دي همدې دپاره غونډه وه په لندن ښار کې او زه به غواړم چې حاجي صاحب سمندر طوفان په دې باندې لږ وغږېږي دا ملګري دلته راغونډ شوي دي حاجي صاحب ته ځوانه ته یو منټ راشه دلته راشه مرکز چېرته به وبلکې ښه نن موږ دلته په سلامونه په لایف کې ټول ته ورسېږي موږ دلته په لندن کې نن د چشت لپاره راغونډ شوي دي افغانانو ته یو پیغام ورکوي مهرباني صاحب اول خو ټول ورونو خویندو ته ټول ته سلامونه بیا نن راټول شوي دلته د انګلستان پارلمان کې په دې چې افغانانو غږ اوچت کړو او افغانستان کې د بحران اقتصادي روان دی او ناورین روان دی دې غږ موږ اوسو کړی چې پارلمان کې اوچت کړو بلکل نو بس ومسو کړی چې کوشش وکړو نو دا د موږ ټولو هڅه وه د ټولو ورونو نو انشاءالله چې موږ کامیابه به وي مخیر صاحب موږ کوم سیاسي دغه نه و د ولس لپاره راغونډ شوي چې زموږ ولس ځورول کېږي زموږ ولس سره ظلم 15 کاله کېږي چې دا روان دي نو په کوم موضوعاتو تاسې خبرې وکړئ هغه هم د ولس سره شریک کړي چې د دې حکومت سره تاسې دا خبرې شریک کړي چې دی مخکې دا کړي تاسې کوم موضوعات ورسره دا کړي څنګه چې تاسو وویلې د موږ داسې کوم نن پولیټیکل دغه اجنډا د موږ وه نو داسې خاص موږ کوم دغه سیاسي دغه ګوند نه وو نو موږ صرف دا اوس چې د افغانستان مشکلات د ځای کې پارلمان کې موږ بیان کړو چې افغانانو څه حالات کې دي څه وسې کړی آیا دوی وسې کړی چې یو افغانستان ته کوم پاکیج ولري یا افغانستان ته د افغانستان حکومت سره کینی وغږېږي دا د موږ دا مشکلات چې دي یو څه حل شي او د UK پارلمان موږ د تقاضا وکړه چې دې پلان او پالیسي د موږ افغانانو لپاره څه ده د حکومت لپاره او څه فشار واچوي په پارلمان باندې بلکل سلامونه پاچا صاحب محترم تاسو ته او تاسو محترم اولیدونکو ته ګران دوستانو موږ نن د UK پارلمان کې د افغانستان پر موضوع باندې مختلف خبرې وکړې او ټولو مشرانو دغه وکیلانو باندې فشار واچو تر څو چې کوم ناتکمیلې پروژې په افغانستان کې پاتې دي دا کوم کومکونه چې په افغانستان باندې بند شوي دي د دې تقاضا او ارزو وشو د UK د پارلمان نه چې دا د زر ته زر افغانستان ته بېرته خوشي شي کوم سړکونه کوم ناتکمیلې پروژې که هغه د صحت په بخش کې دي که هغه د نورو کومکونه دي نو دغه ټول کومکونه باید دوی بیرته افغانستان ته بدون د کوم شرط عین نه خوشي کړي او دوی دغه کومکونه باید د سیاست پورې ونه تړي او سیاست خپل ځای لري او پروژې او بشري حقوق قوانین خپل ځای لري نو دا د موږ دوی نه ارزو او دوی باندې فشار واچو د افغانستان ټول مشکلات ورته وړاندې کړه تر څو افغانستان په خپل حال پاتې شي خلک د ولږې نه بچ شي او فقر بند شي خلک افغانستان نه ونه وځي په خپل وطن کې پاتې شي او موږ ټول یو سوکاله افغانستان په خپلو سترګو ووینو مننه تشکر ها دا رحمته دا لایف دغه دی ته راشه 2 منټه خبرې وکړه دا نه معرفي که صاحبه السلام علیکم ما سلامونه دی ټولو افغانانو ته ورسېږي الله دې وکړي جوړ یاست نن موږ راټول شوي یو دلته د UK پارلمان کې چې تر څو په افغانستان کې چې دا کوم اقتصادي ناورین یا بشري ناورین روانه ده د هغه په باره کې یو عامه پوهاوی وکړو
او په دې وتوانو چې د افغانستان خلکو ته رسیدګي وکړو، دغو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو چې دا مسله دلته راپورته کړو. نو الحمدلله ټول افغانان له یوکې نه د برطانیا د ګورګوټ نه راغلي دي. موږ د افغانستان افغان انټرنیشنل موومنټ یا افغان نړیواله غورځنګ د نامه تر لاندې دغه کانفرنس راغوښه ده او دا غورځنګ چې ده همه شموله بدون کوم تبعیض لساني، سمتي، ژبني، ټول تاجک، هزاره، پښتون، ازبک ټول اقوام یو ورونه یو او انشاءالله په ګډه سره لاس په لاس به د افغانستان مشکلات په ګډه سره حل کوو انشاءالله. ډېره مننه. تاسې پکې د کوم افغان مهاجرین پناهګزین چې دي د هغې په موضوع مو سره شریکه کړه چې دې ته د دې مشکلات دي دا حل شي، بل کوم هغه خلک چې دي چې په افغانستان کې ژوند کوي چې نشي کولی چې پاکستان ته لاړ شي، دا ولې هغه موضوع موږ دلته شریکه کړه چې افغانانو ته ډېره سخته ده چې له افغانستان نور هېوادو ته ولاړ شي تر څو هلته خپل مشکلات ته رسیدګي وکړي. نو دې له خاطره موږ غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دفتر ورته خلاص شي تر څو له دې حالاتو نه د لارې مشکلات چې دي له دې نه بچ شي او خپل افغانستان کې دې ته زمینه ورته مساعد. بالکل. او موږ په افغانستان کې نور جنګ نه غواړو، مطلب دا زموږ شعار دی. افغانستان کې نور جنګ نه غواړو. یو متل دی وایي all wars end on the negotiation table. ټول جنګونه د میز په سر باندې حل کېږي. مخکې باید چې جنګ نه وسوی، د شل کاله باید چې اشغال نه وسوی او دې له بعده مثلا موږ نور جنګ نه غواړو او ټول افغانان باید چې د مشران د بېطرفه ټول را ولاړ شي. نو د چې نسته وخت نسته باید میدان ته راسئ او ټول لاس په لاس موږ افغانان د جرګې د خلک یو چې ټول سره راټول شو انشاءالله او دې مشکل د حل د قلم د لارې حل. بالکل لکه نور دنیا کې چې کوي، لکه څنګه چې دی بدلوي نظام، ولې موږ ټوپک راوړو؟ تاسې باید چې سیاسي نګران هم رشد وکړو او مثلا موږ او تاسو کې د سینه صبر ولرو، پراخه سینه ولرو، د یو بل هغه کوم اختلاف نظر چې هغه واورو او په میز مذاکره سره د دې مشکلاتو حل. جزاک الله. ډېره مننه. تاسې په دري کې جو سلامونه لیکي دي. مننه اوله د پاچا صاحب نه کومه چې هر وخت د وطن لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. ما امروز که آمده بودیم در پارلمان یکی آمده بودیم از خاطر غربت و بحران افغانی اقتصادی که در افغانستان است، از خاطر از اون صدای خود بلند کردیم و این مومنت ما که است انشاءالله بی‌طرف بدون کدام به هیچ جناح تنظیمی گوندی هیچ چیز تعلق نداره و صرف صدایش به ملت افغان است و صرف صدای ملت افغان بلند میکنه و کمک برمی‌داره. تشکر. ډېره مننه. خبره نه کې السلام علیکم. نو افغانانو موږ الحمدلله راغونډ شوي د برطانیه په پارلمان کې دلته د وکیل سره خبرې وکړي او کوم موضوعات شو د ویزې باره کې یا د افغانستان د مهاجرو باره کې یا د افغانستان اقتصادي باره کې چې کومې پیسې یا دا ټول کومکونه پروژې په دغه ټول اړه موږ خبرې وکړې. السلام علیکم. تاسو خبره نه کوئ؟ ډېره مننه. خوشحاله. زه په خدمت کې یم او زموږ ځای ګوره چکر دی د کامې ګوړ هم در باندې خوړی شو، شیریخ هم در باندې خوړی شو. دواړه ښایسته مننه. خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله شو. ډېره مننه. نو نه مننه. خوشحاله اوسئ. بس دغه ټول مینوال دي، بس داسې ځوانان دي الحمدلله، ډېره غټه کمیونټي لري او ډېر افغانان ورسره رجسټر دي او دغه ځوانان دي چې دا د وطن آینده ده او انشاءالله وطن به دغه خلک جوړوي او انشاءالله په دې باندې باید د کار وکړي د وطن دپاره د جوړ کار وکړي. جنګ نور نه غواړو، دا به زموږ شعار وي. جنګ به نه غواړو، د قلم د لارې چې څنګه نظامونه بدلېږي هغه شان بدلېږي. د اصلاح لپاره به کار کوي، اختلافات به وي، نیوکې به وي، مګر د اصلاح د وطن جوړ لپاره. صحیح ده که نه؟ ټول د چا خبرو پسې ونه ګرځئ. ولې شل خدای